اپیسوډ نمبر 5 کې به موږ خبره کوو د آډیو چې آډیو به موږ څنګه ایډیټ کوو د هغې نه به پاس څنګه لرې کوو او د هغې اواز به څنګه کرسپي جوړو. نو د اواز کرسپي کولو دپاره به موږ اوپن کړو لیکسس آډیو ایډیټر. نو دا چې کله اوپن شي نو په دې کې به تاسو ته څه انفارمیشن راشي نو دا به ټول الاو کړو. د الاو کېدو نه بس به موږ په دې اوپن بټن باندې کلیک واخلو. په دې ځای کې چې زموږ کوم آډیو ایډیټ کول غواړو نو هغه به سلیکټ کړو. نو د آډیو چې موږ کله اوپن کړو نو دا به داسې راشي سکرین ته د ایډیټ کولو دپاره. نو د دې سیو د بټن سره چې کوم د پلس نشان ښکاري چې په دې موږ داسې یو څو ځله کلیک واخلو موږ ته به پازونه بالکل کلیر ښکاره شي. او که تاسو د دې آډیو لیفټ او رایټ سایډ ته سوچ وکړئ نو کیپریم موږ ته ښکاري. نو موږ به د دې ګس سایډ کیپریم د پاس ګس سایډ ته ولګو او داسې د ښی سایډ کیپریم به د پاس ښی سایډ ته ولګو. نو د دې دوو کیپریمو په منځ کې چې څومره فاصله راغله نو دا به اوس موږ ډیلیټ کوو. نو بره به په دې 3 ډاټ باندې کلیک واخلو لاندې به لږ سکرول وکړو په دې ډیلیټ اپشن به کلیک واخلو نو دا به زموږ سره ډیلیټ شي. نو په دې آډیو کې چې څومره پازونه راغلي دي نو دا به ټول زه ریموف کوم. نو د دې لپاره هم دا سیم میتھډ یوز کیږي. فاینلی موږ ټول پازونه د آډیو نه ریموف کړه. نو د آډیو د کرسپي جوړولو لپاره موږ په دې 3 ډاټ باندې کلیک واخلو په دې افیکټس په کلیک واخلو لاندې به لږ سکرول وکړو او په دې ایکوالایزر امپلیفایر باندې به کلیک واخلو. نو په دې ځای کې به زموږ سره د ګرافونو شو شي. نو د ګرافونو سره به لږ چړ چاړ وکړو چې په کوم ځای کې زموږ ښایسته اواز راتلو نو په هغه ځای کې به دا اپلای کړو. نو د دې نه پس په دې سیو بټن باندې کلیک واخلو موبایل ته به سیو کو. نو د آډیو به زموږ سره په MP4 کې موبایل ته سیو شي. نو د آډیو به موږ اوس MP3 پام ته سیو کوو. نو سیمپلی به د آډیو ایډیټر اوپن کو پر کنټینیو باندې به کلیک واخلو او په دې ځای کې به پر فایلز باندې کلیک واخلو. نو په دې ځای کې به موږ د لیکسس آډیو ایډیټر فولډر معلومو او خپل آډیو به سلیکټ کوو په دې نیکسټ بټن باندې به کلیک واخلو. نو موږ چې په دې نیکسټ بټن باندې کلیک واخلو نو زموږ سره به دا انټرفیس شو شي. نو زه اوس د آډیو د نیم چینج کوم چې موږ ته بیا پته لګي چې نوم ورله کله ورکو نو په دې کنورټ بټن باندې به کلیک واخلو. په دویم ځل به بیا په دې کنورټ بټن باندې کلیک واخلو او بیا په دې کنټینیو باندې کلیک واخلو نو دا به زموږ سره په MP3 پام کې موبایل ته سیو شي. او د دې نه پس کې کټ اوپن کو خپل آډیو به سرچ کو سلیکټ پکو او بیا به د آډیو پلی کو چې په کوم ځای کې یو لاین پوره شي نو په هغه ځای کې به کټ ورکو. نو داسې طریقه کار به موږ د ټولې آډیو سره وکړو. نو په دې کې موږ د کټ د دې لپاره واخیستل چې د هر یو کټ سره یو سین تیار کړو. د دې نه پس به د هر کټ لپاره یو سین تیارو. نو اپیسوډ نمبر 6 ورسره لازمي وګورئ.